اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن زه د هغه علماو چې د هغوی ډېر خواږه آوازونه دي چې یو ځلې واورې ته وایې چې بار بار مې اورېدلې. علماو زموږ د سر ګلونه دي او دوی موږ ته علم را رسوي، خو چې کوم اوازونو کې دومره زیات تاثیر پروت دی زړه غواړي چې بار بار یې اورم. نو ناظرین د ویډیو پیش کولو نه مخکې تاسو زما د چینل سبسکرایب هم کړئ، لایک هم کړئ او بیل آیکن هم ووهئ چې د بلې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته بر وخت راځي. ناظرین دا ویډیو مولانا منیر شاکر صاحب او مولانا احمد جمشید صاحب او مولانا احسان الله حسین صاحب هغې چې کومې مسلې بیان کړي دي هغه زموږ دماغو کې داسې نښلي لکه مقناطیس چې په اوسپنه نښلي. نو ناظرین راځئ چې دا خواږه اوازونه واورو، دومره خواږه دي چې بیا به تاسو بار بار اورئ. راځئ چې واورو. وکان خلقه القرآن. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بلار کی تیری دا یوا خزوا خاص به هغه گندگی ساتلا عمر به ولاړوا چې کله به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چراغ کله به چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چراغ نو بیا به گندگی په وروا چولا، هر طرف ته به غور او سوچ کولو چې کم طرف ته محمد مصطفی روان دی گندگی په اچي. هغه خزه بیمار شوا، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حسین پیغمبر چې هغه د سپوږمۍ نه هم ډیر زیات حسینو هغه ځان سره سوچ وکړ نن څومه ورځ ده چې هغه زنانه نشته. چانه تاسو کو ورته وی افلانې نخکاری ورته وی چې جی هغه بیمار ده. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف یوړ کور پختنه وکړه، دروازه ورته وټکولا، د هغې یو ځوان لوا هغه راووته، هغې د دروازې په چڼ کې ولیدل چې محمد صلی الله علیه وسلم ولاړ دی. هغه په منډه منډه لاړه، مور ته وی چې مورې ما تا ته وی چې دا خزلې و ګندګې په ما چوا. هغه ځوان طاقت کې سړی دی، هغه دی راغلی دی، نه مو کور کې نارې نشته، زمونږ د خلاصولو ته څوک نشته، موږ به اوس ته څوک خلاصوي، زما او ستا بې عزتي به وکړي. دروازې ته ولاړ دی، دروازه ټکوي، و مورې ما خو سر درته تور کړی و چې دا کار مه کوه. هغه مور یې سره د دې چې غیر مسلمه وه، هغې محمد علیه السلام د عاداتو د اخلاقو نه خبره وه، ورته وی چې ای بچیا ما اورېدلي دي چې محمد د بد اخلاقه سړی نه دی، هغه د کنځلو والا نه دی، هغه د بې عزتیو والا نه دی، هغه د نفرتونو والا نه دی، هغه د محبتونو والا سړی دی، هغه باندې د الله جل جلاله کلام نازل شوی دی، هغه خلقو له د الله کلام بیانوي. خلاصه که ورته دروازه د هغه به نیت چرې خراب نوي. کله چې دروازه ورته خلاصه کړه سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه حسین پیغمبر، هغه ښایسته پیغمبر، حسن یوسف دم عیسی د بیضاداری آنچه خوبان هما دارن تو تنها داری. هغه حسین مخولا محمد علیه السلام راغې د هغې ښځې پوښتنه وکړه، بیمار پرسی وکړه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د جمعې ورځ ده، د مازدیګر ټیم دی، تمام انسانیت یو جمع دی په میدان کې، تر حد نگاه پورې 1,40,000 کسان موجود دي او پیغمبر سوی الا هل بلغت الرساله، اے
خلقو اوے چی ما دا اللہ پیغام در رسول دے او کنا ما در تا قرآن بیان کرے دے کنا ما دا جن پتی رولو پتری قوبانی پویا کڑیے کنا ما در تا جن تی رولو یو قانون یو دستور خودلے دے او کنا ساسی لار میں برابر کڑی داو کنا ما تو ہوئے ما دا اللہ پیغام رسولے دے کنا نو طول قوم پیب یو جبوی جے قد بلغت الرسالہ وعدیت الامانہ ونصحت الامتا وکشفت الغمتا اے پیغمبرہ تا رسولے یو آدنا بلکہ دا اللہ دا پیغام رسولو حق دے ادا کرے دے وعدیت الامانتا تا امانت را رسولے دے تا حق ادا کرے دے دا امت دا خیر خواہے وکشفت الغمتا تا طول مردیلی کری دی امت پدی حقیقت خود لے دے اللہ اکبر چکلے دا اقرار کنو پیغمبر ہوئی اللہم شہد اللہم شہد اے اللہ فرشوانو خود ماد محنت گوائی راکڑلا اللہ واللہ استگواشی نو اللہ دو پر گوائی را نازل کرا چے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا واللہ الیوم اکملت لکم دینکم پدے روز میں ساس دپارا ساس دین مکمل کرے دے او ساس دپارا میں اسلام چی دے دا خوخ کرے دے دا اللہ خوخ دے دا رسول اللہ خوخ دین دے دا اللہ منگلہ خوخ کرے دے او دا کامل دین دے دمرا کامل دے کہ پیغمبر قرآن پہ تکمیل مہر لگاؤ کیا پہ پیغمبر مہر لگاؤ کہ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہو فہو ردن جدا یودا سے کامل دین دے کہ اس کیا پدی کی اضافہ ہوگا نوی سرادن لگا نو اگر رد دی او اگر پیغمبر دا سے مہرم لگئی کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو ردن چاہتے یودا سے عملوں کو کہ باغے زمان حکم موجود نو او اگر دینو گنو بدین کی داخلو نو اگر واورے کا رد دے اگر مردود دے دا مدینی منوری جانا چکل دا مکیم و زمین حجرت کو شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تا سرور کونیم دا مدینی منوری جانا نو فرمائل شیر خدا رزم زمان گیر چاپیرن کورن کافرانو محاصر کردے دا زمدینی منوری تا ہجرت کو زمان پا دی بستر پا سملی دا امانتونو با خیلی چی کل سار شی دا با خلقو تواپس کی نو که بیا سبا مقاملو شو قبل سبا مقاملو شو بیا با مدینی منوری ترازی سوار کونین دا مدینی منوری دا جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کم ٹیمو دے دے عقائد و جہان دبار پا بستر بان سملاستلو اللہ رب الجلال جل جلالو جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام تا اللہ رب الجلال فرمائے امام فخر الدین رادی رحمت اللہ تعالی علیہ پا تفسیر کبیر کے دے خبر ذکر کرے رہے رب العالمین فرمائے جبریل میکائیل تاسو دوارا ما دا یو بل رونا جوڑ کرے لئی نو تاسو دا سے دعاو کہ یا اللہ مو کہ دا چاو عمر زیاد وی دا زماغ زیادتی عمر دل عمر کہ دوارا پیوزے بانے فناشو نو جبریل السلام یا اللہ گورے زما دا عمر نگورے یو سیکنڈ کم نکی میکائیل علیہ السلام کے مولا کریمہ زما دان اخبر جن دے پتہ کے دوران کی رب العالمین جل جلالو فرمائل جبریل و میکائیل تاسو یو بل یو سیکنڈ یو منٹ یو رد یو کار زندگی نشے ورکولے لاسی مکی موزمیتا دا سرور کونین دا کاکاز وے دے
او نن په بستر باندې ټول عمر د مدینې منورې د جانان خپل زندگی قربانولو ته تیار دی جبریل علیہ السلام راغے و میکائیل علیہ السلام راغے دا شیر خدا سر تا یو فرشتہ ادری دلا یو دا سر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدمونو تا ادری دلا بخ بخ من مثلک یا ابن ابی طالب چنن دا اسمان مقرب فرشتے ستا دا پالنگ سر و خوتا ولاڑی دی ستا پشان بلا سوکوی ستا پشان بلا سوکوی ستا پشان بلا سوکوی ناظرین تاسو دا کلیپونه وکتل امید لرم چې دا بس تاسو خوښ شوي وي نو د نیکسټ ویډیو پورې زه اجازت غواړم الله هم خوشحاله آباد لره السلام علیکم